ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګرانه زده کوونکو، په دې جلسه کې موږ د لومړۍ درجه دوه مجهوله معادلې د حل کولو سیستم لولو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان څه ده؟ ګرانه زده کوونکو، د لومړۍ درجه دوه مجهوله غیر مساوات د سیستم حل کولو کې د نابرابر د سیستم د حل لپاره لومړی موږ د سیستم هره نابرابر حل کوو او هغه ساحه پرېږدو چې د نابرابر حل کې شامل نه وي، او په پای کې دولتي مقدار سیستم هغه برخه چې پالنه شوې نه وي د سیستم یو حل دی. یعنې ګرانه زده کوونکو، د نامساواتو د سیستم حل لپاره که موږ نامساوات ولرو چې x منفي y داسې دي کوچنی وي د 15 څخه زموږ یو غیر نامساوات. بل غیر نامساوات که داسې ولرو چې 2x جمع y داسې دي کوچنی وي له 6 څخه. موږ چې شی کوو د لومړۍ درجه دوه مجهوله غیر نامساوات دغه سیستم حلوو. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، په لومړی حالت کې موږ په لومړی حالت کې چې شی کوو ګرانه زده کوونکو، کوی ته تقرب ورکوو په صفر باندې، یعنې موږ x منفي y چې کوچنی د 15 څخه دي، که موږ y ته تقرب ورکوو په صفر باندې د x قیمت ترلاسه کوو چې دا مساوي کېږي x کوچنی له 15 څخه، یعنې موږ یو جوړه مرتب سیدي 15 x 15 y 0 راووتل. دا موږ یو راځو ګرانه زده کوونکو، دوهم همدغه غیر نامساوات کې د y قیمت ترلاسه کوو. لکه لیکو چې x منفي y کوچنی له 15 څخه په داسې حال کې چې x تقرب کړی د 0 دا مساوي کېږي منفي y کوچنی له 15 څخه. ګرانه زده کوونکو، اطراف په منفي باندې ضربوو تر څو چې د y قیمت ترلاسه کړو. کله چې مو اطراف په منفي باندې ضرب کړله نو y سیدي لوی، یعنې y لوی قیمت لري له 15 څخه، یعنې موږ بله مرتب جوړه په دې شکل لیکو 0 او 15 0 او منفي 15 ځکه چې دلته موږ اطراف منفي 15 سره ضرب کړله. دا موږ دوهمه مرتبه جوړه ده. ښه ځیر شئ ګرانې زده کوونکو، که موږ ګراف ولرو په دې شکل باندې چې دا زموږ عمودي ګراف ده او دا د اعدادو محور افقي محور ده چې دا مثبت لایتنۍ او دې خوا تر منفي لایتنۍ پورې ادامه لري. همدارنګه دا سیدي د مثبت لایتنۍ څخه تر منفي لایتنۍ پورې ادامه لري. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، که زموږ y 0 وي د x قیمت څو شو؟ 15. دلته د y قیمت فرض کړو 15 ده. دوهم ته وګورئ، که زموږ x 0 شو د y قیمت څو شوله؟ د y قیمت سیدي منفي نور موږ ګراف څه ده؟ په دې شکل راځي. دا دوه ترلاسه کړی مرتبه جوړه یو بل سره که موږ وصل کړو په دې شکل باندې دغه موږ د منفي 15 نقطې دي. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، چې زموږ x منفي y کوچنی له 15 څخه دي، یعنې د دې هغه ګراف چې په اصلي کې موږ ترلاسه کوو داسې کېږي چې y سیدي لوی دی له x منفي 15 څخه. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، دا مې ولې ولیکله؟ ځکه چې موږ په تېر درس کې هم وویله چې کله y لوی وي له x جمع b څخه، دلته ګورئ y لوی دی له x جمع b څخه، یعنې پورته ساحه د حل ساحه ده، خو ښکته ساحه سیدي په حل ساحه کې نه شاملېږي. یو دغه شو.
شي ګرانه زده کوونکو که په دغه غیر نامساوات باندې چې 2x جمع y کوچنی له شپږ څخه دی. که دلته مونږه x صفر ته تقرب ورکو یعنې دلته چې x تقرب وکړي صفر ته نو مونږه د y قیمت سیدي مساوي کیږي کوچنی له شپږ څخه یعنې مونږه یو جوړه مرتب سیدي صفر او شپږ دي. یو دا شوله. بل راځو په 2x جمع y څه کوچنی له شپږ څخه دي y ته تقرب ورکوو په صفر باندې. کله چې موږ y ته تقرب ورکوو په صفر باندې نو موږ 2x دي کوچنی له شپږ څخه دي اطراف په 2 باندې تقسیموو 2 له 2 څخه ځي نو زموږ x ده مساوي کیږي کوچنی له 1 څه 2 سره ضرب شي 2 کیږي 3 څه 2 سره ضرب شي 6 کیږي یعنې 3 وشله. یعنې مونږه بله مرتبه جوړه څه ده داسې دي چې 3 او 0 یعنې کله چې y ته تقرب ورکړو په صفر د x قیمت 3 راوځي. ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو راځئ ګراف ته په ګراف باندې وسرسمو. مونږه کله چې تقرب ورکړله x صفر زمونږه y څو راووتله 6 فرض کوو چې دغه نقطه زمونږه چې ده 6 ده. کله چې مونږه y ته تقرب ورکړل په صفر زمونږ د x قیمت څو راووتله 3 یعنې فرض وکړئ چې دغه نقطه سیدي 3 ده. دا دواړه نقطې چې شي کوو ګرانه زده کوونکو یو بل سره وصلوو یعنې خط په دې شکل باندې راځي. ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو چې مونږه 2x جمع y کوچنی له شپږ څخه دي یعنې مونږه درلوده که x کوچنی د x جمع b څخه و چې شی کېږي ګرانه زده کوونکو پورته خوا د حل ساحه نه ده ښکته خوا د حل ساحه ده. نور که مونږه دغه معادله هم یعنې داسې خلاص کړو د دې معادلې په شکل یې واړوو نو زمونږه x ده کوچنی له شپږ منفي 2x نه کېږي. نور دغه پورتنۍ برخه څه ده زمونږ د حل په ساحه کې نه شاملېږي. دا و زموږ د لومړۍ درجه دوه مجهوله غیر نامساوات د سیستم حل کول. په دې طریقه باندې د لومړۍ درجه دوه مجهوله غیر نامساوات ټول سوالونه په همدې طریقه حلېږي چې مونږه دوه غیر نامساوات درلوده چې د لومړۍ ګراف پورې ښکته خوا د حل ساحه نه ده پورته خوا ده ځکه چې مونږ وایي چې دا دوی د x منفي 15 ده او دوهم ته وګورئ دا سیدي وایي کوچنی له شپږ منفي 2x څخه دي یعنې پورته خوا د حل ساحه نه ده ښکته خوا د حل ساحه ده. دا و ګرانه زده کوونکو زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو مهربانه او بښونکي الله ته سپارم. ښه وخت د خدای پامان.